رابعه بصری دا یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی دا د حسن بصری سے هم عصر دا حسن بصری رحمه الله دا ډیر یو لوی بزرګ تیر شوی دی د خپل زمانه اولیاء د خپل زمانه اولیاء خلکو بردی ډیر زیات قدر او ډیر زیات احترام کو رابعه بصری دا سه خزوا چې د دې خواته به کمی زنانه ورلې یو سوال جواب د پاره دا په دومره منځونو کې مشغوله وا چې دی به یو سلام ګرځاو نو بل رکعت به بیا به نیت تړو چې بیا به سلام ګرځاو بیا به نیت تړو چې بیا به سلام ګرځاو بیا به نیت تړو اکم سائل بچ د څه تپوس د پاره ورغلو ناغه به رحم پزله کې راغې نو وای چې ګوره دا یو رکعت پوره کوي بل رکعت ته پاتې چې بل پوره کوي بیا نیت تړي چې بل پوره کوي بیا نیت تړي نیت نو ټول نیتونه دي او ټول منځونو کې لګیا د الله تعالی عبادت کوي او بیا چې کله اخیره وخت کې به دې سلام وګرځاو هغه ډیر غنټې به تیر شولې نو بیا به د آرام وخو معمولی به لګي سترګې پټولې د دې لپاره چې زما بدن لګ په آرام باندې شي او زه بیا د الله تعالی عبادت ته جوړ شم یا مثلا او بس کله وخت بشو د روټۍ خوړل وخت بشو نو بس یو قط نیم به واغستو نو په هغه وخت کې به سائل ویل پزله کې چې کزه اوس په دې وخت کې ورزم او بیا تنه سوال کوم او ته پوښتنه کوم نو د آرام وخت هغه آرام ته به نقصان ورسي نو هغه به همدغه سي نا امید راغ دا غسینا هغه د الله تعالی په عبادت کې دومره مشغولو رابعه بصری دا یو خدای تیر شوی دا چې کله ګوره د الله تعالی سره په دنیا کې تعلق مضبوط بنو د خلکو هغه اخرت بیا داسې په عجيبه مزو کې وي چې کله دا وفات شوله یو کس په خوب کې دا ویني یو بزرګ دا په خوب کې ولیدل چې الله تعالی سره څنګه معامله وکړه وای معامله د سر نه د سٹارټ شو چې زه قبر کې خودلې شم په ما پسې تبي ولګولې شوې زه په قبر کې بند شم خاورې واړولې شوې نو وای په ما پسې ملک الله دا چې کله د منکر نکیر دا سوال جواب چې کوي نه راغه ما ته خواته ما ته وای چې رب دې څوک دی نو هغه ته ما دا جواب ورکو چې ګورم زما رب هغه ذات دی چې ته دا او اسمانونو ما ترا کوزه شوې او زمانه سوال ته پوس کې چې رب دې څوک دستانه پدی او اسمانونو کې پمینس کې نه هېریږي او زه دې دو پټ ازمه کې تلاند راکوزه شوم نو زمانه وخت خدای هېر شي زه دې دو پټ ازمه کې تلاند راکوزه شوم نو زمانه خدای هېریږي ته دا او اسمانونو راکوزه شوې ستانه نه هېریږي په دې دومره لویه فاصله کې او ما ته چې خدای دې څوک دی نو ګوره دغه خلک بیا داسې تعلق او داسې د الله رب العزت سره مضبوط کنیکشن داسې کنیکشن چې د الله رب العزت سره په دنیا کې جوړ شي نو یقیني خبره ده چې بیا د انسان ژوندۍ بدلېږي